بسم الله الرحمن الرحيم لام را تلك آيات الكتاب المبين. دا سورة یوسف دے او دا سورة یوسف پا قرآن پاک کی او ډیر ناشنا و عجیبه سورت دے. دا سے ناشنا و عجیبه چې د ټولو پیغمبران واقعات قرآن کې بار بار بیان شوي دي او مختصر په لږو لږو ټکو کې بیان شوي دي. په هغه واقعاتو کې د یوسف علیه السلام دا واقعه کومه بیان شوې ده نو دا یو ځل بیان شوې ده او ډیره په تفصیل سره بیان شوې ده چې دومره اوږده او تفصیلي واقعه په دې قرآن پاک کې بل نه ده راغلي. د بل پیغمبر واقعه دومره په تفصیلاتو باندې قرآن پاک کې موجود نه ده او په دې صورت کې په دې واقعه کې زمونږ دپاره د مسلمانانو دپاره د انسانانو دپاره او د دې معاشرې دپاره زبردست تعلیمات دي او زبردست سبقونه دي. ډیر زیات دي. قرآن دې واقعات ویلو چې احسن القصص دا یو ډیره ښایسته واقعه ده، د عبرتونو نه ډکه ده، د نصیحتونو نه ډکه ده. دا واقعه دا د معاشرې هر یو اړخ چې دی هره څانګه چې ده هغه یې څېړلې ده او مقصد او غرض پکې دا دی چې انسانان مسلمانان د دې نه سبق والي او د دې نه عبرت والي او د دې نه نصیحت والي. لکه ګوره په دې کې یو مشهوره خبره چې ګورې وته نو د یوسف علیه السلام دی واقعات سوچ کوا نو دا خبره بستا مخې ته راځي چې ګوره پیغمبران د پټو حالاتو نه خبردار نه دي. د یعقوب علیه السلام دوی یوسف علیه السلام بې درکه شوی او دغلته کې 1 کیلومیټر 2 کیلومیټره د کنعان په هغه کوی کې پروت دی، ورځې تېرې کړي دي. یعقوب علیه السلام پیغمبر دی، پریشانه دی په خپل زوی پسې، خو هغه ته دا پته نه وه چې زما زوی دلته په کوهي کې دی، کني چرې به یې ټیکاو نه و کړی او دا خپل زوی به یې د کوهي نه راوباسلی و. بیا چې کله بچی رسېدلی دی مصر ته او په مصر کې د هغه یو وزیر صاحب په کور کې دی، په هغه دوران کې یعقوب علیه السلام ته پته نه ده لګېدلې چې زما زوی مصر کې دی او ښه په عزت او په آرام سره په یو کور کې په مصر کې دیره دی. دغه شانتې کله چې د مصر باچایي او مشري ورته حواله شوې ده یعقوب علیه السلام ته دا پته نشته چې ګنې دغه زما بچی دغلته دی. نه، دغه شانتې مختلف حالات او واقعات په دې کې به بیاني او دا خبره به پکې ثابتوي چې علم د غیبو دا یو الله ته دی. پټ حالات سبا به څه کېږي دا ټول معلومات دا یو رب ته دي. نبي ته نشته، ولی ته نشته، پیري ته نشته، انس ته نشته، جن ته نشته. دغه شانتې په دې کې دا به وایي چې ګوره کوم تکلیف الله پاک تعالی درکوي، تعالی کوم تکلیف الله مقرر کړي نو هغه ستا نه هېڅوک د دنیا پیر او فقیر اړولی نشي. لکه ګوره یوسف علیه السلام باندې تکلیف راته کوی ته غورځېده، د خپل پلار ته دا تکلیف اړولی شو؟ نش اړولی. دغه شانتې رونه د یوسف علیه السلام چې تله بیا د مصر ته د پاره د غلې او بنیامین د یوسف علیه السلام سکر ورې ورسره پرېښی نو دا پلار په دې باندې پریشانه و چې هسې نه زما دا بچی دا بنیامین ډېر نازولی دی، دته څه تکلیف او څه نقصان ونه رسي. نو ورته وی یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، بچو په یوه دروازه باندې د مصر ته مه ځئ، څه تکلیف درته درونه رسي. لیکن چې الله تکلیف راوسته مقرر کړی و نو ژوندي پلارو د پیغمبر پلارو د خپلو بچو نه هغه تکلیف اړولی نه شو. هغه بل بچی هم په مصر کې بیا پاتې شو او یعقوب علیه السلام پریشانه دی، خفه دی په خپلو بچو پسې. او کله زامنو ته وی لاړ شئ که نه خیر دی وګرځئ په دې ځمکه باندې
تلاش وکړې دا ډېر لوی درد دی چې د چا بچی بې دره کوي، دا ډېره لویه پریشانی ده او چې د چا اولاد او د چا کشر دا بې دره کوي. یعقوب علیه السلام زامنو ته یا بني یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، بچو لاړ شئ یوسف مې یادېږي، ولټوئ دا کلي، ولټوئ دا میرې، ولټوئ دا ښارونه، که یوسف پکې تاسو پیدا کو، که تاسو د یوسف هغه ورور بنیامین پکې پیدا کو. بهرحال دا چې کومه خبره د الله نه مقرري نو هغه فیصله هغه نبی ولی اړولی نشي. دغه شانتې هغه قضا چې کومه تقدیري، کوم قضایي، کومه مقرري نو هغه بیا په تدبیرونو باندې هم نه وړي که نه. چې ګوره خلک وی تقدیر ته تدبیر دا بند نشي تړلی، کنی نو هغه خو تدبیر ورته ښه چې تاسو داسې وکړئ او داسې لاړ شئ، خو لیکن هغه چې څه کېدنه هغه خو هسې وموشو که نه. هغه زامن د یعقوب علیه السلام په مصر کې د غلې دپاره تللي دي او غرور د یوسف علیه السلام بنیامین هغه هلته پاتې شو، پلار نور هم پریشان نه دی. بهرحال دغه شان په دې کې به دا ومي چې ګوره صبر به کوې او د صبر میوه خوږئ. یعقوب علیه السلام صبر وکړو، الله پاک ولې ټول بچي ورکړو، واپس رالو، د صبر هغه میوه ان مع العسر یسرا، سخته پسې راته راځي. دغه شانتې یوسف علیه السلام صبر کو، رونو چې وو هغې خو حسدونه کول، هغې خو دشمنۍ کولې، هغې خو تکلیفونه ورکول، خو یوسف علیه السلام صبر کو. نو د صبر هغه میوه دا شوه چې هغه رونه ورته کېناستو، بیا یې ورته ویل ورورې مونږ خطا کړې ده، مونږ غلطي کړې ده او مونږ ته معافي وکړه. دغه شانتې په دې صورت کې به دا هم راځي چې ګوره که تا باندې ګناه او د ګناه مکره پېښېده نو د هغه ځای نه به تښتې. پښتانه خو ولي د پېښې نه تېښته نه کېږي، خو په دې صورت کې به تا ته وایي چې د پېښې نه به تېښته کوې. لکه یوسف علیه السلام تېښته وکړه او کمیس یې وشلېده، د ګناه د هغه زنانه نه تښتېده، کمیس یې وشلېد. مطلب دا دی چې خیر دی تا د جامې وشلېږي، ستا د تاوان وشي، خو ګناه ته به غاړه نه ږدي. او دغه شانتې بله دا ده چې که یو طرف ته ګناه او بل طرف ته تا ته تکلیف در رسي نو کمې ته به غاړه ږدې؟ نو به یې ګناه ته به غاړه نه ږدي. لکه یوسف علیه السلام په هغه کور کې هغه ښځې مجبوره و د پاره د بدعملۍ، د پاره د بدکارۍ، او بل طرف ته دا و چې جیل ته به ځي. که زما خبره نه منې زه درته کومه مطالبه کوم هغې ته غاړه نه ږدې نو جیل ته به ځې. نو یوسف علیه السلام جیل ته غاړه کېښوده، خو هغه ګناه ته یې غاړه کېنښوده. ګناه ته به غاړه نه ږدئ، خیر دې په تا د تکلیفي، خیر دې په تا د سختۍ، خو د ګناه ته غاړه کېښودل دا ستا لپاره لوی تاوان د دنیا هم دی او د آخرت هم دی. بله پکې دا به هم راشي چې بدنامي هم کله لګي، په نیکانو باندې بدنامي لګي، په یوسف علیه السلام باندې بدنامي ولګېده. بله پکې دا هم ثابتېږي په دې صورت کې چې د ځان صفایي بیا پکار ده، چې تا باندې بدنامي ولګي. لکه یوسف علیه السلام وی هی راودتنی عن نفسی. اوس په دې ځای کې د هغې خبرې د هغه زنانه غیبت راغی چې یوسف علیه السلام وی چې ګناه د دې زنانه دی، دې د ما نه مطالبه کړې ده. اوس هر څه چې کېده خو چې تا باندې بدنامي راځي، تا باندې بدنامه لګي، نو د ځان صفایي به کوې. دغه شانتې هر سړي له پکار دی چې د خپل اولاد تربیت وکړي او حفاظت وکړي. د دې نه دا هم معلومېږي لکه یوسف علیه السلام پلار دی، هغه د خپلو بچو حفاظت کو. یوسف علیه السلام یې هغې سره پرېښوده نه، هغې ورته وی یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. یوسف علیه السلام مونږ سره پرېږده که نه؟ هغه وی نه، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب. نه یې پرېښوده که نه؟ دغه شانتې د زامنو حفاظت یې کو، هغې ته تدبیر خو چې داسې به کوئ په یو دروازه
مور دی او په ګډو وډو دروازو باندې لړ شي او چې د نظره نه شي نو هر سړي له پکار دي چې د خپل اولاد تربیت وکړي چې د غلط ځای نه، د چرسو نه، د پوډرو نه، د آیسو نه، د نشو نه، د تماشو نه، د غلطو ځایونو نه د هغوی خیال ساتل دا د پلار ذمهداري ده، لکه یعقوب علیه السلام چې کوي. دغه شانتې بل په دې کې به دا ووایي چې ګوره حسد ناکاره شی دی او د حسد انجام چې دی دا ناکامي ده، لکه رونو حسد کوه ناکامه شو. دغسې په دې کې به دا ووایي چې بچې پلار له دوکې مه ورکوئ. اولاد ته به وایي چې تاسو خپلو پلارانو له دوکې مه ورکوئ، پلارانو ته دروغ مه وایئ، پلاران مه دوکه کوئ، دا خو ځان دوکه کوي. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. دا ته بل نه دوکه کوي، دا ته ځان دوکه کوي. لکه څنګه چې د یعقوب علیه السلام زامن لګېده او پلار یې خفه کوه، پلار یې دوکه کوه، نو پلار دا خو ځان سره دوکه وه. دغه شانتې په دې کې به دا وایي چې کله رور به د رور سره بنیته شي او رور به د رور سره چې دی نو حسد وکړي، خو لیکن پلار چې دی دا خپل اولاد سره حسد نه کوي. دغه شانتې استاد چې دی د خپلو شاګردانو سره حسد دا نه کوي. نو رورولۍ طریقه ښیي چې به وروڼه د یو بل سره ناکام وکړي، رورولي د یو بل سره داسې وکړي چې ګزاره وکړي، د ځان دپاره خیر د تکلیف خوښ کړي او د بل رور دپاره راحت خوښ کړي. دا په دې صورت کې به وایي. بل به دا وایي چې ګوره د زنانو مکرونه هغې ته ګورې ویښ کښېنئ، زنانه به کله تا سره دوکې دړاکې کوي، ته به دا ځای ناستې مزدوري به کوې چېرته په یو ملک کې او تا سره به رابطه کوي، زه داسې شهزادګۍ یم، زه داسې ګلپاڼه یم، زه داسې زرڅانګه یم، زه داسې ښایسته یم، زه دوه ګلونو سره خیږم، زما یوازې تا سره مینه ده، زما یوازې په تا باندې زړه بایللی دی، ما یوازې ستا نمبر پیدا کو، په دې ټوله دنیا کې یوازې د ماتئ. دا به ټول دروغي، دا به ټولې دوکي. دا دغه دی په بار وطن او هیواد کې ستا دغه پیسې ویني، ستا دغه ریال ویني، ستا دغه ډالر ویني، ستا دغه پونډونه ویني، ستا دغه سیکه ویني. دې مکرونو د زنانو ته به وي ویښ ناست یې ګورې. دغه شانتې سړو سره به کله زنانه دوکې کوي، مکرونه به کوي، دې ته به وي ویښ ناست یې. او د زنانو بدکاري بدعملي د دې نه به هم ځان ساتئ. یوسف علیه السلام د هغه زنانه د بدعملۍ او د بدکارۍ نه ځان ساته چې زلیخه وه. زنانه به کله تا دې غاړې ته رالمسئ بدعملۍ غاړې ته، کله نارینه به د بدعملۍ غاړې ته راکاږي، خو کله زنانه به د بدعملۍ غاړې ته راکاږي. نو د دې ټولو نه به ځان ساتې، د دې څپېړو نه، د دې بدعملو نه، د دې کږو وږو ککو نه، د دې غلطو کارونو نه به ځان ساتې. دغه شانتې جړا په هره جړا به دوکه کېږي نه. کله جړا د مکر جړایي لکه زنانو جړا، کله جړا د مکر جړایي د دروغو جړایي لکه د یوسف علیه السلام غرونه چې خپل وروڼو سره احسان او هغوی ته معافي کولو او د هغوی دپاره د الله نه هم بخښنه غواړه چې الله د ما وروڼه دي، کمې بېشی به ترېنه شوي، ما معاف کړي دي او الله ته یې معاف کا. لکه یوسف علیه السلام وی یا الله پاکه زما د وروڼه ما معاف کړي دي او ته یې معاف کا. کنې هغه د معاف کولو خو نه و چې هغه یې کوی ته غورځاو، والو ټکول یې کولو، ظلمونه یې کولو. نو په دې صورت کې به دا ټولې خبرې موږ ته ښیي د معاشرې پوره د دې زمانې د معاشرې تصویر به راته ښیي چې ژوند به څنګه تېری په کور کې، مزدوري به څنګه کوې، نوکري به څنګه کوې، باچایي به څنګه کوې، پلار سره به څنګه معامله کوې. او دغه شانتې په مسافرۍ کې به خپل بې وطنه خلکو سره، د وطن خلکو سره، د هغې سره به لین دین څنګه چلی. دا ټولې خبرې او دې کې به دا هم وي چې یو سړی به مخامخ چې تا سره یې خطا کړې ده، غلطي کړې ده، خو مخامخ به یې ملامته کوي او شرمیم نه. لکه یوسف علیه السلام هغه خپل وروڼه چې کوم دي هغوی په مخ کې د نیغ په نیغه د کوی خبره نه کوله. اخرې کې چې بیا میلو شو چې یوسف علیه السلام بیا باچا دی او پلار یې راغلی دی، وروڼه یې راغلي دي، نو دا وایي چې الله په تاسو باندې احسان وکړه چې د باندې نه دلته راغلی او ما باندې احسان وکړه چې زه الله د جیل نه راوباسلی یم. کوی یې نه یادوي. ولې کوی یې نه یادو؟ که د کوی خبره یې کوله چې الله را باندې احسان کړی دی چې زه د کوی نه الله را بار کړی یم، نو د وروڼه یې ملامته کېدو چې دا خو موږ دې کوی ته ورزولی و که نه. نو مخامخ به خپل وروڼه
خپل ملګري کوشش کوه چې ملامته کوي نه او شرموي نه. دې صورت کې به دا هم وایي، دې صورت کې به خوبونه هم یاد کړي او د دې زمانې خوبونه دي، خو هغه د اوټونو پر وضع کې ډېرېږي چې کله د اوټونو وخت راځي نو بس هر سړی اور ملا صاحب خوب لیدلی الله دې معافي وکړي، دا نه وایم چې خوب یې نه یې لیدلی، خو لکه ډېر زیات ویني نو زه څه ووایم پته نه لګي. نو ښه د ریشاو د دروغو د خوبونو تذکره به هم دلته راشي، د مینې خبره به هم راشي چې یو جایز مینه ده، یو د دې زمانې مینه چې ده هغه مینه نه ستا د پیسو به یو سړی غلي، هغه مینه نه ستا د عزت به یو سړی غلي، هغه مینه نه ستا خور ته به یو سړی غلي، ستا کور ته به یو سړی غلي، هغه مینه نه د دې زمانې بدعملۍ او بدکاري دا به د هغه په نظر کې، او مینه چې کوم ده د ریشاو مینه دا به د اللهی، دا به د قرآني، دا به د پلاري، دا به د موري، دکه به د ریشاو مینې د خپل اولاد مینه به دي، دا نورې مینې دغه ذکر به پکې راځي، دغه شانتې دا به راځي چې خپلو خپلوانو سره احسان او ښېګړه کوه، چې څومره دنه کېدی شي ستا خپلوان دي، ستا عزیزان دي، هغوی سره احسان، هغوی سره ښېګړه، لکه یوسف علیه السلام خپلو خپلوانو سره احسان کو، هغوی له راشن ورکول، د هغوی نه پیسې نه اخیستلو. دا ټولې خبرې به په دې صورت کې وي انشاءالله. په دې طریقه باندې به دا صورت لږ لږ ووایو، کېدی شي د معاشرې دپاره د عام مسلمانانو دپاره سلوې خیر ترنه را پیدا شي، الله دې پکې ماله خیر راکړي، تاسو له دې الله خیر درکړي. څومره چې زما دې وخت کې کتونکي اورېدونکي یې الله دې د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي، الله دې ټولو لره دنیا او د آخر خوشحالۍ ورکړي، الله دې د ټولو پریشانۍ په راحتونو باندې بدلې کړي، الله دې ټولو له یا الله بچی د سترګو یخوالی وګرځئ، او الله ټوله د چې کومه پریشاني ده غم دی ټینشن دی الله هغه له په راحت او خوشحالۍ بدل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.